په هغه زمانه کې په یو کلي کې ګلحان نومیه لکه د خپلې مور سره اوسېدو. ډېر غریب و. مور ته یې وویل غار په تلاش کې ځمه. مور ورته وویل چې ښه بچیه لاړ شې د الله په امان. ګلحان روان شو، ځنګل طرف ته لاړو. څه ونې به ووهم، په بازار کې به خرڅ کړمه، څه پیسې به وګټم. ډېر وګرځېدو، لرګي په لاس راغلو. ویل چې مور ته به څه وایم. په دې دوران کې ډېر خفه خپل کور ته واپس راغی. مور ته یې غونډه کیسه وکړه چې د ځنګل ټولې ونې بل چا وهلي دي او څه شک نشته. نو مور یې ورته وویل چې هېڅ خبر نه ده، الله به زموږ رزق د بل سره مقر کړی وي. مور یې داسې سوچ کولو الله به زما دا بچی یو ورځ کامیاب کړي او په دې امیدونو کې به زړه ځان لره خوشحاله و. ګلحان بند ځنګل ته لاړو. ډېر خفه و. دلته د سرو زرو ونې ولیده. ډېر خوشحاله شو. ویې د دې نه پاڼې به یوسم او هر څه به یې کړم، ډېرې پیسې به پرې وګټم. ونې ولې اواز ورکړو چې باره پاڼې مه وړه، زه یو جادويي ونه یم، زه به ستا امداد وکړم. ډېر حیرانه شو، دا ونه خو خبرې کوي. یوې ونې ته وویل چې ته به زما څنګه امداد وکړې. هغې ونې ورته وویل چې زه به تا ته غار وښیم، په هغه غار کې خزانه پرته ده، خو ته مخلص یې او د هغې نه به مال اوسې، نور خلکو ته هم دې فایده ورکړي. ته وویل چې ټیک ده. ونې ورته خزانې والا غار وښو. غار طرف ته دی روان شو. غار ته دننه لاړو. ډېر ویرېدو چې دا معامله ما ته ټیک نه ښکاري. ډېر په یاره دننه ورغی. هلته د سرو پیسې ولیدې. ډېر ویرېدو. مار ورته رانږدې شو. ویل چې ده دلته څه کوې. نو ګلحان ویرېدو. مار ورته وویل چې یېرېږه مه، چې زه د دې خزانې حفاظت کوم. مار ورته ویل چې دا خزانه به تا ته په حواله کړم، په شرط د دې خو ته مخلص یې چې نورو غریبو سره به امداد کوې. ورته ویل چې ټیک ده، صحیح ده. د خزانې نه څه پیسې راواخیستې، کور ته راغی. خوشحاله و. د خوشحالۍ نه په جامو کې نوی ځایېدو. ډېر ټوپونه وواله او غوړېدو چې مور مې دا ویني سمه به خوشحاله شي. ورته یې نارې وهلې او مور یې راغله. نو مور ته دې تپوس وکړو چې دا چېرته وو. ګلحان مور ته ټوله کیسه وکړه. مور یې ډېره خوشحاله شوه. د الله غټ رحم دی په مونږه، د الله شکریا یې ادا کړه. زوی ته وویل د کلي مشر له ورشه هغه سره خبره وکړه، د غریب امداد ټول غواړم چې زموږ په کلي کې څومره غریبانان دي د هغې مدد کومه. نو د کلي مشر خوشحاله شو او ویې دا خو ډېر غریبانان شته دي. خان ورته وویل نو زه به تاسو له پیسې راوړم، دا به خلکو باندې وویشي. ته ووایې چې صحیح ده. ګلحان بیا را روان شو، واپس راغی خزانې له. هلته یې پیسې راواخیستې او په خوشحالۍ روانه و. مشر سړی د خزانې نه پیسې راوړې. کلي مشر یې شکریا یې ادا کړه. ډېر خوشحاله شو. ډېر غټ کار وکړو چې په خلکو به دا اوس وویشمه. ډېر خوشحاله شو. بدلکلي مشر ته یې وویل ته وویشه او را روان شو. پس کور ته راغی. مور ورته وویل دا نورې پیسې واله او د ګاونډیانو له یې ورکړه. نو نورې پیسې یې راوړې، هغې به یې ګاونډیانو وویشلې. ګاونډیان یې ډېر خوشحاله شو. الله شکریا یې ادا کړه او ډېر په خوشحالۍ کور ته راغی. هلته یو ښکلی کور واخیستو. په خوشحالۍ پکې مور او زوی اوسېدو. که دا ویډیو خوښه شوې اخلاص سره چینل سبسکرایب کړئ. ټاټا، بای بای، سی